د حضرت آدم علیه السلام له وفات څخه تقریبا 1000 کاله وروسته حضرت نوح علیه السلام تشریف راوړ. د آدم علیه السلام له وفات وروسته نسلونه ډیر نیک خلک وو، خو تقریبا 1000 کاله وروسته شیطان هغوی وغولول او ورته وویل چې د ځینو نیکو او بزرګو خلکو د یاد ساتلو لپاره د هغوی بوتان جوړ کړئ. خلکو د عزت لپاره د څو بزرګو کسانو بوتان جوړ کړل. په هغه وخت کې د بوتانو عبادت نه کېده، خو څو نسلونه وروسته خلکو ور د هماغو بوتانو عبادت پیل کړ. کفر او شرک عام شو او د یو الله عبادت ختم شو. نو الله تعالی حضرت نوح علیه السلام نړۍ ته وویلېغه. په هغه وخت کې د انسانانو عمرونه ډېر اوږده وو او د حضرت نوح علیه السلام عمر تقریبا 950 کاله وو. حضرت نوح علیه السلام خلکو د الله لوري ته بلل. الله تعالی په سورت نوح کې فرمایي بېشکه موږ نوح د هغه قوم ته وویلېغه چې خپل قوم وویروي او خبرې کړي له دې نه مخکې چې پر هغوی دردناک عذاب راشي. حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته وفرمایل ای زما قومه، زه تاسو ته ښکاره خبرداري ورکوونکی یم، د الله عبادت وکړئ، له هغه وویریږئ او زما خبره ومنئ، نو هغه به ستاسو ګناهونه وبخشي. حضرت نوح علیه السلام شپو او ورځ تبلیغ کول، د خلکو کورونو ته بتلو، محفلونو ته بتلو، په یوازي او په عام محفل کې به یې هغوی پوهول. 950 کاله تیر شو، خو له څو کسانو پرته بل هیڅ چا ایمان رانه وړ. قوم د حضرت نوح علیه السلام مسخره کوله او ویل به یې چې که ته رښتیا وي نو هغه عذاب راوړه چې وعده یې کوي. اخر کار الله تعالی وحی وکړه چې اوس له دې وروسته به د ستا قوم څخه څوک ایمان نه رانیسي پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړي دي. حضرت نوح علیه السلام د خپل قوم لپاره بد دعا وکړه. الله تعالی حضرت نوح علیه السلام ته د یوې سترې کشتۍ د جوړولو حکم ورکړ. حضرت جبرائیل علیه السلام د مرستۍ لپاره راغی. حضرت نوح علیه السلام ونی وکړلې، بیا یې پره کړې او پر غره کېناستل او کشتۍ یې جوړه کړه. خلک به یې مسخره کول او ویل به یې دا څنګه لیوني دي چې پر غره کشتۍ جوړوي. د ډیرو کلو د زحمت وروسته یوه ډیره لویه کشتۍ تیاره شوه. الله تعالی حکم وکړ چې ټول مؤمنان خپل کورنۍ او د هر ژوي یو جوړه په کشتۍ کې کښېنوه. بیا له اسمان او زمکې څخه اوبې راوختېدلې، سخت طوفان راغی، اوبې تر غرونو هم لوړې شوې. د نړۍ ټول انسانان او ژوي غرق شو. یوازې هغه کسان ژوند پاتې شو چې په کشتۍ کې وو. د حضرت نوح علیه السلام زوی کشتۍ ته نه راغی. حضرت نوح علیه السلام غږ وکړ ای زما زویه، کشتۍ ته راشه او له کافرانو سره مه پاتې کېږه. هغه وویل زه به غره ته وخیژم چې ما وژغوري، خو یوه څپه راغله او هغه غرق شو. حضرت نوح علیه السلام ژړل او دعا یې وکړه. الله تعالی وفرمایل ای نوحه، هغه د ستا د اهل څخه نه و ځکه چې هغه نافرمان و. اخر کار طوفان ودرید، زمکه وچه شوه، کشتۍ پر غره ودرېده. الله تعالی حکم وکړ چې په سلامتۍ ښکته شئ. د حضرت نوح علیه السلام 3 زامن وو، سام، حام او یافس. له همدیو څخه د نړۍ نسل مخته ولاړ. د طوفان وروسته حضرت نوح علیه السلام 350 کاله نور هم ژوندی و، بیا یې وفات شو. دا و د حضرت نوح علیه السلام د ایمان ډګه کیسه. که تاسو ته د انبیاو علیهم السلام دا لړۍ خوښه ده نو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې ووایئ چې راتلونکي ویډیو د کوم نبی علیه السلام پر اړه وګورئ.